د 19 کلنو اسیا جام نن د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې خپله لوبه ترسره کوي چې دغه سیالۍ روانه ده. د دغه سیالۍ ټاس بنګلادیش لوبډلې وګټي او پخپله د توپونې پرېکړه وکړه. د بنګلادیش لوبډلې بیا په دغه سیالۍ کې ډېره زبردسته بهترینه توپونه وکړه چې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره 228 منډې جوړې کړې. په دغه اسیا جام کې 8 لوبډلې ګډون کوي چې د یو بل پر وړاندې به لوبې ترسره کوي. د افغانستان لوبډله نن د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. په پیل کې د بنګلادیش لوبډلې ډېره زبردسته بهترینه توپونه پیل کړې وه، خو په اخري شېبو کې بیا د افغانستان توپ اچوونکي وتوانېدل چې د بنګلادیش لوبغاړي سر په سر آوټ کړي. که د بنګلادیش لوبډله یې داسې سر په سر نه وای آوټ کړی، نو د بنګلادیش لوبډلې به افغان لوبډلې ته یو ډېر غټ هدف ټاکلی وای.